پښتون به ته هېر شي، د پښتون غیبت به ته هېر شي، د پښتون تهمت به ته هېر شي، د پښتون الزام به ته هېر شي. ګمان کوي چې موږ ناورو د دوی پټې خبرې، د دوی جرګې، د دوی رازونه، ښه کې هم که بد کې هم، که ښکاره کې هم که پټې کې هم، که ښکاره د انسانانو مخې ته کې هم او که ښکاره د الله مخې ته کې هم، په یو حالات کې هم زمون پټواله د رب العالمین نه نشته. الله وایي کنه سورة زخرف کې ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، دوی ګمان کوي چې مونږ ناورو د دوی پټې خبرې، د دوی جرګې، د دوی رازونه. انا لا نسمع سرهم ونجواهم، الله وی بلا داسې نه ده، اورو یې وینو یې. ورسلنا لديهم يكتبون، الله په علم کې څه نشته. ما تسقط من ورقة، د بوټینا په خزان کې یا په سپرلی کې یو ورقه نه غورځېږي الا یعلمها، مگر دغه الله رب العالمین د هغې په علم کې دا هر څه. پښتون به ته هېر شي، د پښتون غیبت به ته هېر شي، د پښتون تهمت به ته هېر شي، د پښتون الزام به ته هېر شي، پلیننګ او دسیسې به ته هېرې شي. بلا الله وایي نه نه، ورسولنا زمون استازي، زمون ملائک، زمون پیغام رسونکي الله وایي دوی سره دي. لديهم یکتبون، څه شی کوي؟ لیکي یې